افغانا و د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی چې په احساساتي ویناو مشهور دی، ډیر ځله د خبرو پر مهال داسې څرګندونه کوي چې د خلکو د غبرګونونو سبب کیږي، هغه موضوع چې خپل هم پر اعتراف کوي. بیوی گل سلامای بسیار گرم خدا برتان میگه. یک نوت داره سرزنا 2 روز بعد اگه به او مصروف نمی بود خدمتتان میامد. او مثل ما واره به خلطه فکر نمیکنه، نطقای خدا نوشته میکنه. خو د هیواد د نامتو او د میوند جګړې د اتلې ملالې په اړه د ولسمشر غني تازه څرګندونو بېلابېل غبرګونونه پارولي دي. ولسمشر غني تېره ورځ په ارګ کې د بیرغ ملي ورځې په مناسبت یوې ناستې ته چې له ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېده د میوندي ملالې حماسې د تاریخي روایت خلاف د هغه په تړاو داسې څرګندونې وکړې چې د شنونکو په باور ښکاره سپکاوی بلل کېږي. او مه هېروئ چې ملالۍ په میوند کې دا بیرغ اوچت که اول ځان فدا کی که نه خوله نه در کومه سبا. شنونکي وایي ولسمشر غني د افغانستان د تاریخي او ملي ارزښتونو په اړه معلومات نه لري، خو د وینا پر مهال هڅه کوي ځان له دغه غرض مسایلو سره نږدې وښیي چې پرله پسې تېروتنې کوي. شنونکي وایي ولسمشر باید د میوند د اتلې ملالې په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه له ملت بښنه وغواړي. کله کله دی دغه ډول څرګندونې وکړي، به د دې په ځای چې بښنه وغواړي، راشي حاضر شي، وایي چې ما تېروتنه کړې یا لفظي تېروتنه وه، خاموشي اختیاروي چې دا د خلکو د ارزښتونو، عقایدو او د خلکو د باورونو پر وړاندې د بېتفاوتۍ هغه وروستی حد دی. ملاله د افغانستان د تاریخ ویاړ ده، د ملالې د ټیکري یوه پیڅکه تر اشرف غني زر ځله بهتره ده، د ده تر ارګ بهتره ده. خپله هڅه کوي چې په افغان ټولنه کې د ځان ډېر ملي او مذهبي وښیي، خو نه توانېږي چون ژوند او ټول جوړښت یې هلته جوړ سوی. په دې کې شک نشته چې دی باید بښنه وغواړي، خو د ده د یوازینۍ تېروتنه نه ده، دا یوازینۍ نه ده، پخوا هم سوي دي، راتلونکي به هم کیږي، نو په تېروتنو هم دا نه خلاصېږي. په ټوله کې ولسمشر افغان ټولنې سره پیوند نه ده. شریعت آن است که به در خانه شوی و طریقت آن که ولسمشر غني له دې وړاندې هم په خپلو ویناوو کې ورته څرګندونې کړې چې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. راست رو اینک شریعت و باطن صاف شو اینک طریقت